د 25 کلو په سن کې چې عمر یې 25 کاله و، یو سفر یې شام ته وکړ. شام ته ولاړ. د قریشو قافله بهر کال شام ته په پسرلي کې تله. په دغه کال دایم کې ولاړی، دا یو د شام سفر یې وکړ. دې کې نبی علیه الصلاة والسلام د خدیجې رضی الله عنها مال یوړ په مزدوري باندې. هغې دعوت ورکړي چې که ته دا زما له ماله سره تلای سئ په مزدوري باندې، دونه مزدوري به درکړمه، دا زما مال یوسه دورې یې خرڅ که بیرته به راسي. د خدیجې رضی الله عنها یو غلام عمریه و، هغه هم ورسره و. نبی علیه الصلاة والسلام په دې قافله کې ولاړی شام ته. د خدیجې مال یې خرڅ کوي، په ډېر ښه اندازه مال خرڅ شول. هلک یې نور شیان واخیستو، بیرته له هغې خوا څخه مکې ته راغی. نو یو خو دا و چې دا د دې په مال کې د څونه ګټې اندازه وه، تر هغه نبي علیه الصلاة والسلام زیات شیان ورته ګټلي. بل دا و بل چاته چې به دې مال په لاس ورکړی، هلته به خرڅ کوي، روپۍ به ورته راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام دارې نور مالونه راوړي وو چې هغه په مکه کې خرڅ شي، د دې ګټه دو چنده شي. نو دا ډېره غټه سرمایهداره ښځه وه. دا وخت کې د دې عمر 40 کاله و، سپین سریتوب ته نږدې وه، او ډېره نیکه پاکه ښځه وه. ډېرو خلکو د نکاح پیشکش ورته کړی و، دې نه و قبول کړی. نبی علیه الصلاة والسلام چې د دې مال راوړ، نو بیا هغه مریم کیسې ورته وکړې چې دا ډېر اخلاقي انسان و. بل چا سره به چې زه ولاړم، د یو خادم و مزدور په سترګه به راته کاتو، کار به په راکاوه. دا داري چې نبی علیه الصلاة والسلام یې ښه ویل، هغه سره زه ولاړم، هغه ما ته بیخي د مزدور په سترګه کتلي نه دي. ما سره یو د انډیوال په صفت باندې ولاړی، بیرته راغی. د ده د اخلاقو څه بیان یې ورته وکړي. د خدیجې رضی الله عنها شوق پیدا سو چې له ده سره نکاح وکړي. د ده عمر 25 کاله و، د دې عمر 40 کاله و. بیا یې په یو چا په وسیله ده ته دعوت ورکوي د نکاح. نبی علیه الصلاة والسلام هم دا خبر قبوله کړه. د ده له شام څخه د راتګه 2 میاشتې وروسته د ده له خدیجې رضی الله عنها سره نکاح وسو. 15 کاله تر نبوت له مخه خدیجه رضی الله عنها د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح کې و. تقریبا د نبی علیه الصلاة والسلام د سن پر 53 کلنۍ باندې بیا دا وفات سو. نبی علیه الصلاة والسلام د دې په ژوند کې بل واده هم نه ده کړی، چا سره یې نکاح نه ده کړی. اولادونه یې له دې پیدا سو، زامن یې پیدا سو، لوران یې پیدا سوې. په لورانو کې دا خبره یقیني ده چې 4 لوران یې پیدا سوې. د زینبه په نامه، ام کلثوم په نامه، د رقیه په نامه او د فاطمې په نامه، دا 4 لورانې وي. دا د خدیجې رضی الله عنها څخه پیدا سوې. او 2 یا 3 زامن پیدا سو. اختلاف د سیرت د علماو پکښې ده. قاسم په نامه یو زوی پیدا سو. څوک وایي د طاهر په نامه بل و، د طیب په نامه بل و. نو 3 زامنې پیدا سو له خدیجې رضی. څوک بیا وایي چې طاهر و طیب سره یو و، نو بیا 2 زامن دي، یو قاسم و او یو طاهر یا طیب و. دا اولادونه یې له خدیجې رضی الله عنها څخه وسو. یو زوی بیا وروسته د یو منجس څخه ماریه قبطیه چې ورته وایي،
له هغې څخه په مدینه منوره کې یو زوی پیدا سو د ابراهیم په نامه، خو دا زامن یې که درې وو که څلور وو، دا ټول کوچني مړه سو. لوی سوی پکښې څوک نه ده، لورانې یې غټې سوې، لورانې یې لوه سوې، واده یې کړې، اولادونه یې پیدا سو، او زامن یې کوچني مړه سو، که درې وو که څلور وو، خو کوچني مړه سو، لوی سوي نه دي. د نبي علیه صلات وسلام خپل اخلاق خو ډېر بهترین اخلاق وو. د عربو په دې ګډوډه دنیا کې د شرک په دغه وخت کې نبي علیه صلات وسلام خپل ځان وساتئ، الله ساتئ. د هغه پسه غوښې نبي علیه صلات وسلام نه دي خوړلي چې د بت پر نامه به حلال سوی، چې څوک به توحید والا و د الله پر نامه به پسه حلال کړی و، د هغه غوښې یې خوړې، د مشرکینو د لاس د بت د حلالې سوي پسه غوښې نه خوړې. اگر که نبي علیه صلات وسلام ته لا وحی نه و راغلی، روا و ناروا نه و معلوم، خو بس الله ساتلی و، ډېر ښه اخلاق یې و، رښتیا یې ویل، امانت یې ساتل. په عربي دنیا کې د مکې په کلي کې د صادق و د امین په نامه یې شهرت پیدا کړی. صادق معنا رښتیا ویونکی، امین معنا امانت ساتونکی. په دغه نامه باندې ټول کلي والا پیژندی. نبی علیه صلات وسلام په دې خو پیدای نه چې آینده کې به څه کېږي، خو دونه قدر و چې د خپل سالم فطرت د صحیح طبیعت په تقاضا نبی علیه صلات وسلام له شرک څخه بد کېدو. یو عانیم شرک نه ده کړی، نه یو بت ته ورنږدې سوی ده، نه د بت عبادت کړی ده. اگر که روا و ناروا معلوم نه و، خو په فطري لحاظ د نبي علیه صلات وسلام له بتانو نفرت کېدی، او د دوی له اخلاقو، له بدکارۍ و، له بدعملۍ و، له بد اخلاقۍ څخه هم نفرت کېدی. کوشش به کاوه چې ځان له خلکو یوازې وساتي. سیرت په کتابو کې قصه راځي، نبي علیه صلات وسلام وایي زموږ په کلي کې به وایي میلې کېدې، هغه ګرمه علاقه وه، د ورځې به خلک په کورو کې وو، چې لمر به ولوېده یوه به یې څه بدله سوه، خلک به د باندې راوواتو، بیا سروزګرې ښځې وې، ډمې ښځې وې، بس دا به راتلې اوازونه به ویل، خلکو به میله کول. نبي علیه صلات وسلام وایي ما دا وخت د یو چا پسونه پوه په مزدوري باندې، وایي د دا میلې کیسې به مې اورېدې، خو لیدلې مې نه ده. وایي وخت مې دا خپلو ملګرو ته وویل، مال نن د شپې تاسې دا زما د پسو مسؤلیت واخی پر غاړه، تاسې پیایاست، زه به نن ولاړ سم کلي ته، کلي کې وایي میله کېږي، چې وخو یې ګورم چې څه کېږي. وایي هغو راسره خوښه کړه. وایي زه چې ماخستن را روان سومه، کلي ته نارسېده، دلته بوټي ولاړ وو، په دا بوټي کې کښېنستم، سړی ساه به سمه کړي، نو به کلي ته ورسې میله به وویني. وایي دلته بیده سوی وم، سر لمر راختلی و، زه راکښېنستم، میله تېره سوې وه، بېرته له هغه ځای روان سوم خپلو پسو ته. بله ورځ مې وایي بیا دغه چم وکئ، بیا هغه چل په راوسو. د الله اراده دا نه وه چې نبي علیه صلات وسلام د فسقو د فجور مجلس وویني، نو وایي ومې نه لیدی هغه. به هر حال سوکه به نبي علیه صلات وسلام ته دا خوښېده
چې له ټولنې څخه یوازې د خلکو بدعملي و، بدکاري و، بد اخلاقي نه ویني. نو کله به داسې و چې کور کې به و، کله به پر بیابان تللی و، ځای په یو شیله کې به ناست و.